د رحمان بابا 11مه غزل ده. سړی چې سمه ووایي دا چې ښکاره کېږي لکه په اول سر کې چې تفصیل نه یې راوړی، په مطلب پسې وروسته شعرونه سوکه سوکه خپل مفهوم واضح کوي. نو به داسې ووایي چې دا اگر د غزل د عشق په اړه ده، او رحمان بابا وایي چې په سړي کې عشق پیدا سي هغه د دنیا هر کار کولی سي. عشق د یو جذبې نوم دی، او چې عشق نه وي بیا یو کار هم نه کېږي. نو تاسې واورئ آسانه بیکو په پای کې که څوک یار په جهان غواړي یار دی دا، یار دی دا که د جهان سنگار دی دا. یعنی که څوک په جهان کې یار غواړي نو هغه دغه دی، د جهان ښایست غواړي هغه یار او ښایست دغه دی. خیال د زلفو یې زما تر زړه چاپېر شه، یا تر ګنجش چاپېر شوی مار دی دا. د زلفو خیال چې دی دا زما تر زړه داسې ګرځي شاوخوا، یعنی زما په فکر کې د محبوب زلفې دي، او دا تر ګنج یا تر خزانې داسې شاوخوا را ګرځېدلی مار دی. نو ګنج یې دا زړه ته ویلي دي، خزانه یې دا زړه ته ویلي دي، او مار چې دی دا یې دا زلفو ته ویلي دي. یعنی د محبوب زلفې چې دی دا زما په فکر کې زما د زړه شاوخوا را ګرځي، بل شی نسته. دا جهان دی خدای له عشقه پیدا کړی، د جملو مخلوقاتو پلار دی دا. دا شعر وګورئ، یعنې داسې اوس اسانه شو. دا جهان چې دی د خدای پاک له عشقه پیدا کړی دی. په ټول جهان کې چې عشق نه وي نو څه معنا؟ په سړي کې چې یو ښایست نه وي، جذبه نه وي، د یو کار د کولو هغه دننه قوت نه وي او اراده مضبوطه نه وي، هغه کار نو څه معنا لري؟ عشق ضروري نه دی سړی پر لیلا مین وي، بلکې عشق ډېرې غټې جذبې ته وایي. د دنیا هر کار چې ته سر ته رسوې په تا کې یو جذبه وي او هغه پر مخ بیایې. د جملو مخلوقاتو پلار دی دا. څومره مخلوق چې الله تعالی پیدا کړی دی وایي دا ټولو پلار عشق دی. اشرت چې په سړي کې عشق او جذبه نه وي نو کوم کار سر ته رسولی شي؟ بس واقعي هم داسې دي چې په انسان کې جذبه وي، په انسان کې یو کلکه جذبه پیدا شي. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق. اقبال هم دغه خبره کړې ده، د دې توري که څه هم د یو عام سړي په نظر چپ دي، خو هغه هم وایي چې په سړي کې عشق وي، سړی په کفر کې کافر وي، په ده کې جذبه موجوده وي، یو کار یو انجام ته رسولی سي، یو خپل مقصد ته رسېدلی سي. او چې په سړي کې عشق نه وي، چې مسلمان وي، سړی څه کوي؟ د یوه کار هم نه وي، ناکاره وي، نو د هغه او د ناکاره کافر یو فرق نسته. او که یو څوک د کار سړی وي، مسلمان و کافر وي، دواړه سره برابر دي. فرق یې څه دی؟ په کردار خبره، یعنی په قوت، په جذبه باندې دواړه برابر دي. هغه محنت کوي، دا هم محنت کوي، نو له محنته پس هغه خامخا یو ځای ته رسیږي. نو کله چې عشق په سړي کې پیدا سي، واقعي هم سړی بیا ډېرو لوړو ځایو ته رسوي. ډېر شاعران دغه خبره کړې ده. ښه، عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب کے لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے. غالب هم وایي دا یو داسې اور دی چې لګوې لګېږي نه، چې بیا بل سوی، بیا یې وزنې، بیا مري نه. بس عشق یو داسې کار دی دا په سړي کې دننه موجود دی چې پیدا سي، بس بیا پیدا سي. په خپل وس او کوشش نه عشق پیدا کېږي نه مړه کېږي. دا دننه یو جذبه ده چې په سړي کښې وي، بس دا ډېره معنا لري. دا جهان دی خدای له عشقه پیدا کړی، د جملو مخلوقاتو پلار دی دا. تر عشق غوره بل هیڅ کار په جهان نشته، تر همه کارونو غوره کار دی دا. تر عشق غوره کار په جهان کې سره بل نسته. دا د ټولو کارونو غوره کار دی. او بې له عشقه روزګارونه واړه پوچ دي، که روزګار دی خو بهتر روزګار دی دا. د دې غزلې په سټرکچر په پای کې څو خبرې وکړو. یعنی بل کار چې ته هر یو کوې هغه پوچ دی، یوه معنا نه لري. بل روزګار چې ته کوې هغه بې عشقه معنا نه لري. نو دا جذبه څه ده؟ دا په سړي کې دا عشق. د دنیا هر هنر او هر کار چې ته زده کوې دا بې عشق او بې جذبې نه کېږي. که په تا کې جذبه او عشق نسته نو ته به څه د بل کار زده کړې، د بل هنر به زده کړې، هغه به په تا کې څنګه ژوندی سي، څنګه به پیدا سي. دا ضروري دی. روزګار هم دغه دی. تر ټولو ښه کار هم دا دی چې د دنیا هر هنر زده کوې د هغه جذبه په تا کښې وي. نو زما په نظر دا دی هغه د لیلا او عشق چې دی هغه ته هم جذبه ویل کېږي. د حقیقي عشق دپاره هم په انسان کې جذبه پیدا کېږي. نو عشق د هغه جذبې نوم دی چې په سړي کې وي. د دنیا هر څوک چې یو کار ته ملا وتړي او په دننه
اراده کلکه ولري الله تعالی څوکه د هغه لارې ورته خلاصوي تر هغه ځایه رسوي. څوک ډاکټر جوړېږي نو له کوچنیوالي د ډاکټرۍ همت او محنت کوي نو هغه جوړ سوی هم دی. څوک انجینر جوړېږي، څوک بل شی جوړېږي، د ژوند هره څانګه در واخلي هغه ته چې دی کم محنت کوي هغه ته خدای پاک وم رسوي. دښته عشق وایي. اس بلبل به د ګل نوم اخستی نه و که خبر وای چې ګل نه دی خار دی دا. یعنی بلبل به بیا ګل څه کاوی چې په عشق کې دونې تکلیفونه دي دا ګل نه دی خار دی دا بېګر څه بیا د دغه نوم نه وی اخستی اغځای دی نو بیا یې څه کاوی ګل. یعنی ګل که ښکاره څومره نازک دی خو په عشق کې چې کم تکلیفونه لري نو بلبل به دا چورت له اوله ویل وای چې دا خو صرف اغزي و یا اغزی و زه هسې پکښې وتم. نو دلته هم د عشق خبره ده. بیا راتله و دې جهان ته بل وار نسته بل وار نسته بل وار نسته وار دی دا بل وار نشته بل وار نشته وار دی دا. ښه نو وار دغه دی دنیا ته دویم وار نه راځي څنګه خبره ده پخه دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا. بل ځای هم رحمان بابا دغه خبره کوي دویم وار راته کله و چې ولاړی هغه ولاړی بس دا یو سفر دی یو وار کېږي. نو دی وایي دلته دویم سفر نسته وار دغه دی هر څه چې کوې هغه به په دغه وار کوې که د ښه وکړو په ښه به درسي که د بد وکړو له غاړې به دي. بس دا خبره ده دا سبق پکښې دی. د حباب عمر دی وګوري چې څو دی که څوک شمار کاندي د عمر شمار دی دا. په پښتو شاعري کې کاظم شی داسې دی دا د حباب استعاره بیخي ډېره استعمالوي. حباب کوبۍ ته وایي پر اوبو چې جوړه شي داسې یو کوبۍ داسې جوړېږي مابین خالي بیا سر چپه وي بیا له اوبو زه جوړېږي بیا چې اوبه سره شرطیه دا پیدا کېږي په ارام اوبو کې کوبۍ نه جوړېږي. بیا د کوبۍ عمر څونه دی یو ګړۍ یو سیکنډ 2 3 بس بیا ختم. نو رحمان بابا وایي د حباب عمر دی وګوري چې څو دی که څوک شمار کاندي د عمر شمار دی دا. که څوک عمر شماري نو بس داسې دی لکه کوبۍ بس د غونې وخت دی دا 100 کاله 1000 کاله دا ګډ تېر سوي دي کمه دي د 1000 کالو والا سړی هم نسته د 100 کالو والا هم نسته. نو دی وایي دا ټول برابر دي بس د کوبۍ قدر عمر لري د کوبۍ ته مثال راوړی دی چې د کوبۍ عمر ته دی وګوري خپل ژوند باندې بیا وګوري چې بس عمر دا دی. سبق هم دا دی چې انساني عمر چې هر څونه ډېر وي انجام یې څه دی فنا کېدل. نو چې فنا کېږي و دې ته د ګوري بیا دې په عمر لویي نه کوي. د مجنون صورت په زړه که رحمان ګوره ستا په عشق کې هسې خوارزار دی دا. وایي د مجنون صورت در یاد که رحمان هم دغه رنګه خوارزار دی لکه مجنون چې په خپله لیلا پسې خوارزار. رحمان بابا محبوب ته وایي زه په تا پسې دغه رنګه خوارزار یم. اوس نو دا غزل خو دا رنګه اسانه ده یو ګران توری یو داسې ګران لفظ نه لري. په دې کې د رحمان بابا خپل اسلوب دی دا وپېژنئ. یعنی اوس ورته ګورئ بیا راتله و دې جهان ته بل وار نشته بل وار نشته بل وار نشته وار دی دا. ګوره دا تکراري صورت که روزګار دی خو بهتر روزګار دی دا بې له عشقه روزګارونه واړه پوچ دي. هلته خبره دلته وضاحت په اوله مصره کې خبره په دویمه کې وضاحت په اوله خبره کې اشاره په دویمه کې وضاحت. ګورئ تر عشق غوره بل هیڅ کار په جهان نسته تر همه کارونو کار هلته هم رالی دلته هم رالی روزګار په اوله مصره کې هم رالی په دویمه کې هم رالی ګل په اوله مصره کې هم رالی په دویم کې هم رالی وار په اوله مصره کې هم رالی په دویم کې هم رالی نو عمر په اوله کې هم رالی په دویمه کې هم رالی. د دې دا مطلب دی چې 4-5 شعره رحمان بابا خیال د زلفو زما تر زړه چاپیر شه یا تر گنجه چاپیر شوی چاپیر هم دلته 2 واره رالی. که څوک یار په جهان غواړي یار دی دا یار دی دا که د جهان یار او جار بیا دا یعنی دلته هم راړي دلته دا د رحمان بابا ځانګړی اسلوب دی دا د بل شاعر په برخه سوی نه دی. او د حباب استعاره موږ د رحمان بابا په شعرونو کې هم لیدلې ده دا د راغلې ده نور ځایونه هم استعمال کړې ده. وروسته د کاظم شی دا څومره علامت ګرځېدلې ده چې ګسره شعر کې د حباب استعاره راشي سړی له لرې دا وایي چې دا د کاظم شی دا شعر دی. غرض دا چې د رحمان بابا دا ټوله غزل پر عشق ولاړه ده. عشق مجازي دی کاکي کې دی هغه ستاسو خپل کار دی خو ده چې کومه خبر کړې ده هغه د انسان د محنت د انسان د جذبې په اړه ده چې په انسان کې یو غیرت وي یو همت وي بیا یو کار ته ملا وتړي هغه بیا ډېر په اسانه سر ته رسولی شي. چې که همت نه کوي یا چې خبرې کوي په خبرو باندې خلک لوړو ځایونو ته نشي رسېدی لوړ سندونه بیا نشي ترلاسه کولی. د دې دپاره چې دی اوله وار شرط چې دی هغه محنت دی.